د غزنی ولایت د لوبخارا کروندګر او سوداګر وایي چې د پاکستان د سوداګریزو پالیسیو بدلون، د صادراتو محدودیتونو او د ساتنځایونو نشتون د دوی کاروبار ته سخت زیان اړولی. دوی له حکومت غواړي چې د صادراتو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي، له ګاونډیو هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې تنظیم کړي او د لوبخارا د ساتلو لپاره ساتنځایونه جوړ کړي ترڅو د دې محصول بازار بیرته پیاوړی شي. مشکلات ما فقط پاکستان است. رو بند میکنه، واز میکنه، بند میگه و محصول زیاد چند برابر بالا برده. وقت پیشترم گفتم که از یک تریلر که 1000 بوجی بار میکردیم 20 لک 21 لک کلدار محصول میگرفت. حالا در بندر غلام خان 65 لک کیلو 155 کلدار محصول میگیره. یه رو باید دولت برای ما بازاریابی و دولت کوشش کنه که قدیم مسئولین پاکستان بشینه و راه برای ما مساعد کنه. سوداګر وایي د لوبخارا بیې له 1300 افغانیو څخه 800 افغانیو ته راټیټې شوي چې د دوی د عوایدو کمښت یې رامنځته کړی. د دوی په باور که د صادراتو لارې خلاصې نشي د لوبخارا بازار به لا ډیر زیانمن شي. سالهای دیگه مثال بود 1300 1200 افغانی، این سال 800 700 بالا سودا نمیشه. علوی بخارای خوب شده. سالهای دیگه که بود 1300 1200 سودا میشد. صادرات داشت، در پاکستان میرفت، هند میرفت. اقتصادي کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت باید د کروندګرو د ملاتړ لپاره سوداګریز فرصتونه تنظیم کړي، د بهرنیو پانګوالو د جذب لپاره هڅې وکړي او له نړیوالو بازارونو سره د اړیکو پر پراختیا کار وکړي. دولت عزیز ما در شرایط فعلی باید سردخانه‌های فوق العاده مدرن و بروز را در همه جایی که خلاصه نیاز هست باید ایجاد بکنه و اینا بیاید در سردخانه و به مرور زمان آرام آرام خلاصه چیه در بازار جهانی توزیع شود که یک باره محصول دست زارعین نمانه. و ما فکر میکنیم که مهمترین مسئله همون تعامل با دیگرها هست و اگه نشد این مسئله چیه ایجاد یخچال ها و سردخانه های کلانه که باید دولت در این قسمت باید جدی عمل وکړي. د غزنی ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین مني چې د لوبخارا د صادراتو په مخ کې ستونزې شته، خو وایي چې دوی د کروندګرو د ملاتړ لپاره د یو شمېر کړنلارو عملي کولو ته ژمن دي. حقینی که در قسمت آلو بخارا کار میکند، ریاست زراعت طرح مشخصی دارد، طرح 5 ساله که در قسمت حل مشکلات دهاقین همکاری کند. همچنان در قسمت بازاریابی ما طرح مشخص از طریق ریاست محترم زراعت ولایت غزنی جور شده است، طرح منظور شده است که با عملی ساختن آن انشاءالله مشکلات دهاقین و باغداران در قسمت پروسس و بسته‌بندی محصولات به خصوص آلو بخارا حل خواهد شد. د غزنی ولایت کروندګر او سوداګر وایي که حکومت د آلو بخارا د بازار موندنې، صادراتو او ذخیره سازۍ لپاره جدي اقدامات ونه کړي نو د دې ارزښتناک محصول صنعت به لا ډیر له زیان سره مخ شي. محمد عارف لیوال، امید رادیو، غزنی.